د جو بایدن د خبرو لنډیز څه و؟ آیا امریکا به خپل سرتیري پرېږدي؟ آیا امریکا به خپل فعالیتونه دوام ورکړي؟ امریکا غواړي چې افغانستان سره په راتلونکي کې مرستې وکړي؟ آیا امریکا به د طالبانو حکومت په رسمي ډول وپېژني؟ سلامونه او نیکې هیلې د ABC پښتو میډیا ګرانو کتونکو، هیلهمند یم چې تاسو به ښه یاست. وخت مو په خیر، ښه راغلاست. ویان عبیدالله حافظ. پام وکړئ جو بایدن د خبرو لنډیز. زه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د راویستلو له فیصلې څخه دفاع کوم. زموږ ماموریت هلته ختم شو. موږ اسامه بن لادن ووژه. افغان مشران تېښته وکړه. هغوی د خپل ملک دفاع ونه کړه. موږ به د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. موږ هلته زیات پاتې شو. دا زموږ تېروتنه وه. موږ د افغانستان 300,000 سرتیري وروزل. هغوی ته مو پرمختللي وسایل ورکړل، خو دوی خپله د خپل هېواد لپاره جګړه ونه کړه. رهبري هېواد پرېښود. افغان ځواکونو سوله خبرو ته نه حاضرېدل. بله، تېرو تجربو باید موږ درس واخلو. زه په نامحدوده جګړې کې نور ګډون نه کوم. نور به هغه څه فکر نه کوو چې نه کېږي، بلکې په هغه څه به فکر کوو چې ممکن وي. په افغانستان کې د امریکا شتون ګټه نه کوي. دا اشتباه نه کوم چې دا جګړه راتلونکي ولسمشر ته پرېږدم. زه له خپلې پرېکړې پښیمانه نه یم او ترې دفاع کوم. امریکا به هیڅکله د افغانستان په هغه جګړه کې چې امریکایي سرتیري وژل کېږي ګډون ونه کړي. هغه جګړه کې به ګډون ونه کړي چې یوازې امریکایي سرتیري وژل کېږي او افغان ځواکونه پکې نه واوسي. جو بایدن ما غني ته مشوره ورکړه چې طالبانو سره سوله وکړه، خو دې زما مشوره ونه منله او جنگ لاره یې اختیار کړه. خو دې غلط و. دفاعي ځواکونو یې جنگ نه کوه او تسلیم شو. موږ که کال نور پاتې شو، که 15 کال نور پاتې شو، هیڅ فایده نه کوي. افغانان باید خپل برخلیک خپله په خپله وټاکي. دا و د دې مهال راپور. د نورو ښکلو راپورونو او جالبو خبرونو لپاره او نور جالب معلوماتو لپاره زموږ د ABC پښتو میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره سره د ګونګړي بټن هم کېکاږئ. مننه. الله مو مل شه. ښه وختونه ولرئ.